درنو دوستانو، دغه آیات شریف د سوره آل عمران 26 نمبر آیات دی. کمی دلته نشوي زده عمل ته وګورئ. حکیم الامت رحمه الله په خپل کتاب کې د دغه آیات شریف وظیفه کول ډیر لوستل ویلې دا پیدا را نقل کړی دا بیان کړی دا چې څوک پوره وړي د دې آیات په ډیر ویلو او لوستلو به الله پاک غفور ادا کړي. او دغه رنګ په دې آیات شریف کې دا نفع او پیدا هم تفسیر علماء لیکلی ده چې څوک د رزق د خواخواري رزق کې برکت نه کاروبار کې پرمختګ نه او دغه رنګ رزق روزي کمی نو دغه آیات د ډیر ویلو سره هغه پیدام کې پکښې کې د چې الله به پر رزق روزي کې برکت راوړي. زما قدرمنو ورونو دا رزق روزي کې برکت دا داسې نه لویږي چې ته لاس تر زنه کښېنې او بس نه ته به هغه د دنیا کوشش چې ته په مکلف یا به ته پر خپل ځای باندې کوې او دا بیا روحاني طاقت دی چې ته به بیا د الله څخه دغه په زړه کې دا خواست هم غواړې چې الله برکت پکې راواچوي دغه لپاره به ته دغه وظیفه هم کوې. د دې قرآن شریف د آیات دا ویل دا یو بهترین ذکر هم دی چې هغه فضیلت چې پر هر توري او هر په الله رب العزت ته لس نیکۍ درکوي هغه کې ته په همدې نیت وایه چې ستا پور الله در ادا کړي، په دې نیت وایه چې رزق روزي کې دی الله برکت واچوي، که چیرته د ذکر په نیت باندې وایه چې په هر نیت باندې وایه تا ته الله پاک هغه پوره ثواب او بدله درکوي. نو آیات شریف درته وایم د آیات شریف توري او حروف او الفاظ دغه رنګ دي. بسم الله الرحمن الرحیم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا يدود بختم شم مړي اوخ کتو یا وما ستدت لورست ملنګ شم ستدت لورست ملنګ شم مړي اوخ کتو یا وما ستدت لورست ملنګ شم ستدت لورست ملنګ شم د بلتون لزورم رما د هجران شپتی روما د هجران شپتی روما یا رمات یم رحمت یم ګون تصویر د ښکلوما ګون تصویر د ښکلوما